خصوصا په مور پلار خرچه کوئ، ډېر خرچه په مور پلار کوئ، ځکه چې دا پیسې د بیا هم راځي او بیا به یې هم وګټي. خو مور پلار هغه رشته ده چې یو پېر په قبر کې کېښودو کیسه ختمه شو، تشریف یو پېري بس چې یو پېر د مور پلار خاورو د ډېري لاندې کړو به خبره ختمه شو. دا سوچ ته نشي کولی چې بیا به مور پلار راشي، ښکلې خرچه په هغوی باندې کوئ، ښه مزېداره. دا تپوسونه دې مه کوه. ها څه په کار دی کله نه کله د مور پلار خصوصا چې هغه ډېر درانه او اخلاقیان وي هغه دې بچي ته ویم نه چې زما څه په کار دي. ته د ځان نه د یو بوډا انسان څه په کار دي، د ځان نه خرچه کوه. د یو بوډۍ مور څه په کار دي، د ځان نه ولېږه. دا بعض نیم بوله 500 روپۍ ولېږي، روپۍ، او بیا یې ترې میاشت په اخره کې دا بې شرمه تپوس کوي دې په کوم ځای کې ولګولې. دا پته یې چې دومره لګولي په لکاو تا نه چې تپوس کړی څه نو په مور پلار خرچه کوئ. دا ډېره ګټه صدقه ده، ډېره ګټه صدقه ده چې دا بوډا پلار لاس اوچت کړي ستا دپاره دعا وغواړي، بوډۍ مور ستا دپاره لاس اوچت کړي دعا وغواړي، الله به د دنیا هم ښایسته کړي، الله به د آخرت هم ښایسته کړي.